ګران او محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته لیږه بیرون ورسره ووته. معاذ رضی الله عنه په سپرلۍ باندې ناست و، دی څنګ کې قدم وهه، استه استه ورسره روان و او ځینې نصیحتونه یې ورته کول او په آخر کې ورته ویل چې معاذه ممکن راتلونکي کال چې ته بیرته راګرځې زه به نه یم په دې دنیا کې، بیا به زما پر جومات او قبر باندې تېرېږي. کله چې دا خبره معاذ رضی الله عنه اوري ډېر سخت ژاړي په دې فراق باندې. کله چې دا خبره اوري رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مخ اړوي، مدینې منورې خواته ګوري او وایي ما ته هغه خلک ډېر ګران دي او مخکې دي چې هغوی متقیان دي او هر چېرته ځي. دا زموږ او ستاسو د ګران او محبوب پیغمبر د ژوند وروستۍ کلونه یا وروستۍ وختونه وو او په دې وخت کې د ده یو عادت چې په سیرت کتابونو کې موږ لوستلی او ښکاري، د عمر په وروستۍ برخو کې خپلو ملګرو ته، خپلو صحابه کرامو ته نصیحتونه به یې ډېر کول. کله چې به هغوی سره یو ځای کېده ده به ورته نصیحتونه کول، د هغه حالاتو مطابق، د هغه د ماموریت مطابق، د هغه د مسؤلیتونو مطابق به ورته نصیحتونه کول. او بل څه چې موږ او تاسو ته په دې کیسه کې ښکاري، د یو امیر او مامور څومره یو مهربانه اړیکه ده، څومره یو خواږه اړیکه ده دوی ترمنځ. هغه په سپرلۍ سپور ده، په سفر ځي، دی په څنګ کې ورسره استه استه روان ده، نصیحتونه ورته کوي او بیا ورته وایي چې ممکن راتلونکی کال موږ او تاسو سره ونه وینو. له دې څخه موږ او تاسو ته د ګران پیغمبر هغه سیاسي بصیرت او حاکمیت چې د ده د اسلام په تاریخ کې له دې کیسو څخه موږ او تاسو ته ښکاري. داسې ډېرې بېلګې موږ د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرو. انشاءالله چې په فرصتونو سره به د سیرت ځینې کوچنۍ کوچنۍ برخې تاسو سره شریکوو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.